په کلي کې دننه ټارګټ کیلر ته پسې درځي او 4 کسان ستا وجني نو دا چاره واستل په کومه راغلل او دا څوک وو؟ ریاست هم شته دی، په دې کې عدالت هم شته دی. څنګه چې تاسو ویلي چې د پښتنو سره په نصاف کې یو زیاتې را روان دی، نو دوی قانوني څه کاروایي کړې تر دې دمه؟ عثمان کاکړ مړ شو، د هغه چا تپوس وکړو یا مطلب دې عدالتونو انصاف ورکړو؟ په غټو کرسو ناس خلک دی، هغوی ته تر دې دمه چا څه ونه ویل، خو چې څومره دا لوکل یا واړه کارکنان دي دا ټارګټ کېږي، دغې ته په کم نظر باندې ګوري؟ خړ کمر کې پالي وزیر محسن داوړ باندې برید وشو، خو د هغې د وژلو منصوبه وه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات قدرمنو، زه سیام خان یو ځل بیا د بلې خپرونې لړۍ په کړۍ کې د تیر په څیر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، دا مهال په پېښور کې د ملي جمهوري غورځنګ ډېر تکړه او مخکښ کارکن حسن ناصر راسا په نننۍ خپرونه کې مېلمه دی. دوی سره به د پاکستان او افغانستان روان سیاسي کړکېچ او یو شمېر نورې ستونزو په اړه باندې به ورسره غږېږو. حسن، ډېره مننه کوم چې وخت یې راکړو. ستا ډېره مننه، کور دې ودان. حسن جان، که دا راته ووایې دا 13 ورځ وروستیو کې موږ وکتل په وزیرستان کې د سني داوړ او یو شمېر نور ملګرو په شمول باندې ووژلی شو، په دغې ته کم نظر کوئ یا دغه تاسو خپل غبرګون څه دی په دغه اړه باندې؟ مهرباني، ډېره مننه. بنیادي خبره دا ده چې سنید، وقار، عماد، اسد دا چې دا کومه د ترهګرۍ لړۍ روانه ده دا د هغې یو سلسله ده او دا خبره موږ ډېر په تکرار سره کړې ده، په بار بار مو کړې ده، د پارلمنت په پلور موږ دا خبره کړې ده چې ریاست لګیا دی دا د دهشتګردي ته یو قسم ریګروپینګ ته ماحول ورکوي. دا خو په شمالي وزیرستان چونکې دا ځوانان داسې وو چې د دې یو سیاسي ورک او دې یو سیاسي جدوجهد په خپل کلي علاقه کې کو، نو چا خلکو پیژندل د دې د ایشو دومره مین سټریم شوه. داسې ځوانان په شمیرلي کې موږ مخکې روزو کې چې تللي وو نو هلته ملګري ویل چې د 400 نه بره ټارګټ کیلینګز د ضرب عذاب اپریشن نه پس شوي دي. نو ته سوچ کوه چې هغه 400 چې کم شوي دي هغه پسو دا پسو ټول د یو لړۍ د یو سلسله د روان ده چې کم ګوره د افغانستان چې کله سقوط کېدو نو هلته چې کم د افغانستان کریمو مدني فعالانو، صحافیانو، پولیټیشنز وو او نور چې مطلب د سماج ښو اړخونو سره چا تعلق ساتو، هغه یو ووجو، هغه یو مطلب دا ډېر کم یې پرېښودل، هغه اوازونه یې مدم کړل. ځکه چې کله داسې یو حالات جوړېږي او ریاست لګیا دی حالات جوړوي. یعنې ته څه وایې، ته ماته ووایه چې په کلي کې دننه ټارګټ کیلر ته پسې درځي او 4 کسان ستا وجني نو دا چاره واستل په کومه راغلل او دا څوک وو؟ عام خلک خو دا نشي کېدی. یعنې دا دومره ویل ټرینډ خلک وو چې دوی راغلل د کلي په منځ کې 4 کسان وویشتل، د کلي نه دا ووتل، دا به په ځمکه نه نوتل که اسمان ته وختل. خو مطلب دا چې دا د دغې ریاست د منصوبو برخه ده. دې ته دوی ګراونډ هم ورکوي، دې ته دوی پلانینګز هم ورکوي او هغه شان مطلب دا د هغه کار سرته رسي. حسن جان، که په دې مې وپوهوئ په ملک کې ریاست هم شته دی، په دې کې عدالت هم شته دی، څنګه چې تاسو ویلي چې د پښتنو سره په نصاف کې یو زیاتې را روان دی، نو دوی قانوني څه کاروایي کړې تر دې دمه؟ ګوره په دې ریاست کې موږ د قانوني کاروایي څه تمه وکړو. عثمان کاکړ مړ شو، د هغه چا تپوس وکړو یا مطلب دې عدالتونو انصاف ورکړو. کومه چې د خلکو غوښتنه وه د یو آزاد کمیشن، هغه دې ریاست جوړ کړو. بشیر بلور شهید شو، هارون بلور شهید شو. دینه مخکې په د شمالي وزیرستان کې د دغه یوت اف وزیرستان صدر نور اسلام داوړ شهید شو. هغه خو مطلب زه به دا ووایم چې عام خلک سیاسي کارکنان دي، چونکې نو بس عام خلک حساب کار سره تعلق نه ساتي. ایس پی طاهر داوړ دې تپوس ونه کړو، هغه ته انصاف ورنه کړو. نو د دې ریاست نه موږ داسې تمه نه لرو چې دوی به موږ ته څه انصاف راکړي. ټیک ده حسن جان، خلک عام وګړي نیوکې کوي چې یاره څومره هم د این ډي ایم یا مشران دي، غټ خلک دی یا د پی ټي ایم دي او په غټو کرسو ناس خلک دی، هغوی ته تر دې دمه چا څه ونه ویل، خو چې څومره دا لوکل یا واړه کارکنان دي دا ټارګټ کېږي، دغې ته په کم نظر باندې ګورئ؟ ګوره دا سوال چې څوک کوي زه خو نه پوهېږم چې هغې په کوم بنیاد باندې کوي. عارف وزیر عام سړی خو نه، ارمان لوڼي عام سړی خو نه، دغه شان نور چې زمونږ کوم په خړ کمر کې پالي وزیر محسن داوړ باندې برید وشو، خو د هغې د وژلو منصوبه وه. بیا د هغې نه پس چې د پښتنو کوم غبرګون مخې ته راغی، ریاست هغې ته هم ګوري. ریاست ته دا هم پته ده چې مثال
زه منظور محسن چې نه وژنم په څه وجې نه وژنم هغې دا یو پلان دی یو منصوبه ده نور دا مطلب دا دی موږ نشو ویلی چې یاره دا ریاست دې سره څه ښېګړه کوي کیدای شي د ریاست د منصوبو کې دا شامل وي مثال کې طور په چې دوی به زه په کم کم وخت ټارګټ کوم دا خو قبل از وخت دا خو داسې خبره ده چې مثال کې طور اوس ما ولې نه وژني نو دی به زه جواب ووایم که نه اوس چې ما نه وژني نو اوس هغې خو ما سره جواب نشته او چې کله مې وژني نو بیا به مې وژني حسن جان که په دې مې وپوهوئ محسن داوړ صاحب په دې وروستیو کې چې موږ وکتل د پی ډي ایم څه برخه جوړه شوې وه دغې ته کم نظر کوئ یا په دغې باندې تاسو څه فکر کوئ د محسن داوړ صاحب د خولې وینا وه چې د دغه کم ګوندونه چې کم مخالف ګوندونه دي دوی له کبله په زرګاو پښتانه وژل شوي دي د دغې لاس ورکول یا دغې سره په سب کې ودرېدل تاسو څه فکر کوئ ګوره چې مونږ خو ګوندونو باندې چېرته تور نه دی لګول مونږ خو دا ریاست یادو دې ریاست نه مراد جی ایچ کیو یادو یا مثال دغه د پاکستان فوج دا یادو ګوندونه خو یو سیاسي خپل کار کوي او د خپل انټرست مطابق کوي بنیادی پالیسی چې کومه ده خو د ریاست ده نو زموږ ټارګټ یا مثال کې طور په دې ګوندونو پسې چې ونښلو نو دا خو ریاست هم غواړي دا چې کوم د دې پالیسي ساز ادارې دي هغه هم دا غواړي چې دې خپلو کې سره څومره نښتي دومره مطلب دا دې خپل کار په اسانه باندې کوي په افغانستان کې د سقوط وروسته یا د طالبانو چې کومه واکمني راغله یو شمېر بندیزونه ولګېدل تاسو به په دغې باندې ښه خبره یاستئ دغې ته کم نظر کوو یا د محسن داوړ صاحب د یو ټویټ د لارې ما کتلي و چې دا ساز شوی خلک دی دغې ته کم غبرګون لرئ ګوره طالبان بنیادي طور د دې خاورې د افغانیت د ختمولو لپاره راوستی شوي او دغه دپاره روزلی شوي خلک دي محسن داوړ صاحب دا خبره په تکرار سره کړې ده په پارلیمنت کې هم کړې ده چې دا د افغانیت د ختمولو دپاره د افغانیت شناخت ختمولو دپاره دا خلک روزلی شوي دي د دې منصوبو کې دا شامل دي د دې نه علاوه د محسن داوړ چې کومه خبره ده هغه ډېر واضحه او ډېر ښکاره دا خبره پار مقام باندې کړې ده چې دا خلک چې دی هر څومره دې ته څوک مشروعیت ورکولو کوشش کوي خو دا به د افغانانو نمایندګي چرته هم نه وکړي ګوره دا اوس چې کوم واقعیت د دې نه پس جوړ شو هلته کې په ښځو په بورکو مطلب دا د ورو ته پلی شو په خلکو باندې هلته کې زده کړې پې بندې شوې په ماشومانو دا 22مه صدي ده د دې خپل بچیانې چې کوم دي لوریانې چې کوم دي د عباس ستانکزی یا مثال نور پر سوشل میډیا باندې راځي د هغې بچي خو په امریکا او په لندنو کې سبق وي نو دا د خلکو مطلب دا د ډېر مونږ ته داسې ښکاري زموږ خپل دا نظر چې دوی به دومره ډېر وخت دغه ځای کې پاتې نه شي په دې مې وپوهوو چې پاکستان یا چې کوم تاسو وویلې چې د پښتنو سره کم دا ظلم روان دی زیاتې روان دی ټارګټ کلنګ روان دی او داسې که موږ په کابل کې وګورو دغه اور دغه جنګ دغه کړکېچ به تر څومره پورې دوام ولري دا خو د امریکې نه د ولي خان خبره چې دا خو د امریکې نه تپوس کول غواړي ځکه چې دا خو د هغې منصوبې دي او موږ څه کولی شو د دې په مقابل کې موږ دا کولی شو چې د دغې منصوبې د مخنیوي دپاره خپله سیاسي مبارزه وکړو او هغه موږ کوو موږ لګیا یو نور چې کله موږ دا ګڼو چې د دې دپاره ضرورت د دې وخت دا دی چې پښتانه مشران او سیاسي ګوندونه دی کم از کم په یو پوینټ ایجنډا باندې متفق شي چې د جنګ خلاف په یو لایحه عمل جوړېږي یا کم از کم چې اوس دا کومه جرګه شوې وه په بنو کې قومي جرګه پکار ده چې د هغې کم نکاتو اعلامیه وه د هغې دپاره دا خبره مخکې بوځي چې څومره موږ په خپله تیزۍ سره او په شدت سره دا مبارزه مخکې بوتله نو هغومره موږ دا ویلی شو او دا امکان کیدی شي بیا چې دا جنګ نه موږ دا پښتانه خلاص کړو لاریونونه لارې بندول چغې وهل د پښتنو د بشري حقونو دپاره اوسه پورې څومره رنګ راوړی دی یا فکر کوئ چې څومره رنګ به راوړي ګوره جي مخکې خو ما وختي هم تاسو دا خبره کوله چې دا خبره نه ده دا ډېره زوروره ده دا کومه خبره چې کېږي د خپل وطن او د خپلې خاورې دا ډېر بدلونونه راولي د نن نه چې کله پی ټي ایم نو راغلی نو په کور کې دننه به دا خبره کول داسې ډېر عجیبه و مطلب ډېر د یرې اظهار به پې کېدو
نن هغه خبره چوکونو ته راووته، بازارونو ته راووته. یعنې دا خبره دومره زوروره وه چې ستا په کور کې هم بندیز و او دا تا دومره عام کړه او دا نور هم عام کول غواړي. دا فکري کار او دا د سوچ او د شعور او د خبرې کار نورم کول غواړي. د دې دومره زور دی، د دې دومره طاقت دی. که چېرې دا پی ټي ایم یا دا خبره په هغه وخت کې نه وه شوې نو کېدای شي زما خپل دا سوچ دی چې اوس کېدای شي واپس طالبان په اوس ګرځېدل پکې کېدای شي دغه خوره بغیر د سپریشن د ریاست په هغه وخت ورته حواله کړې وه. خو دا ریاست چې د ټال مټول نه کار اخلي او مطلب کله یو منصوبه او کله بل منصوبه په طریقه یو خپل پروسس شروع کړی دی چې موږ په داسې یو طریقه باندې دا پښتونخوا یا دا سابقه فاټا طالبانو ته حواله کو چې د دې په ریاکشن ته موږ جوړ نه کو. نو ډېر بدلون راغلی د ریاست چې کم پالیسۍ به د جوړولې هغه اوس دومره په اسانه نشي امپلیمنټ کولی. زما په خیال ډېر زیات د مزاحمت او د دې خبرې دې ته اپوزیشن شته. د وروستیو کې خبرې وشولې، معاهدې وشوې د ټي ټي پي خلاف، پای کې بیا چې جرګه کېناستله یا دوی بیا غواړي چې په قبایلي سیمو کې انضمام راشي. دغه جنګ بیا تودوخي راوړي. ګوره جنګ خو شروع دی او د جنګ څه چې ښکاره جنګ چې څه ته ویل کېږي، ښکاره جنګ شروع دی. ښکاره جنګ شروع دی. ښکاره جنګ داسې شروع دی چې دا څلوره چې پرون زموږ ملګري شهیدان کړل دا ښکاره جنګ نه دی. خو البته دا چې دا جنګ زموږ د پښتنو خلاف دی. دا جنګ د پښتنو ګوره دی بل ورځ وی چې سیز پایر وشو د 2 میاشتو د 3 میاشتو لپاره. یعنې دا سیز پایر صرف د فوج او د طالبانو ترمنځ وشو. دا خبره پکې نشته چې عام ولس پس کېږي. د عام ولس د ژوند چام ګارنټي پکې نه ده اخیستې. جنگ زما خلاف محکم شو، د پښتون قوم خلاف محکم شو او جنگ لا اوس هم روان دی. زه دا ګڼم چې دا 40 کاله چې کوم نږدې تاریخ مونږ ګورو نو مونږ په حالت جنگ کې یو. پښتانه په حالت جنگ کې دي. عثمان کاکړ مړ شو خو جنگ دی، د څه دپاره جنگ دی. زما دا خبره ګوره مونږ د هغه جنگ خلاف مونږ سره هتیار څه دی. هلته کې ټوپک دی، تماچه ده، ټوپه ده. مونږ سره هتیار خبره ده. مونږ سره هتیار سیاسي سوچ او فکر دی او په دغه سوچ او فکر باندې مونږ دا ګڼو چې دا جنگ مونږ ګټلی شو. دا د طالبانو دا پروسس بیا دینه پس بیا برته د اپریشن پروسس وي. د دې منصوبو کې محسن داوړ په پارلیمنت دا خبره کړې ده. په د پارلیمنت په فلور دا خبره کړې ده چې منصوبې داسې جوړېږي چې سابقه فاټا د طالبانو ته د حواله کېدو منصوبې روانې دي. دا افراسیاب خټک صاحب ډېره واضح خبره کړې چې دا صرف یو کور ورچول دي. ته زمونږ خیال دا دی چې دې کې دي شي کیسه برابر کړي خو صرف یو کور ورته د خلکو په مخ کې اچي او بل د ځان هم د پلین خلاصي. د پلین ځان داسې خلاصي چې سبب دی بیا وایي چې دا خو قبایلي جرګه ورغلې وه او د هغې فیصله و موږ ورسره ومنله. یعنې سبا که دا طالبان بیا دغه ځای کې سرونه کټ کوي او دا ته چې کوم کولیام طرف ته اشاره وکړه او کولیام دغه ځای کې ټوپکې ګرځي او کولیام مثال کے طور پر دغه ځای کې قبایلي مشران وجل کېږي. کولیام زما میندو خویندو ته کوړې ورکړل کېږي. نو دغه زما خیال دی چې دې کیسې ته دی صرف یو کور ورچ یو ډېره لوی ته به یې موږ دا وینو چې دا خدای مکه دا په دې وطن باندې بیا روانه ده. اخونزاده چټان هم د قبایلي سیمو د دیم پښتون دی یا ولې دغه جرګې غړی جوړېږي؟ بیا اخونزاده چټان ما باندې ما بلوس دا خبره کړې وه چې ما باندې هغه ډېر زیات ګران دی. واقعي خبره د پښتون دی او د باجوړ دی، د قبایلي علاقو دی او خو د کمی خبره باندې په کار دا چې شخصیت ته سړی فوقیت ورنکي. نو دا اخونزاده چټان صاحب که چا خطا کړي سیاسي ورکر خو دومره دی چې زه یم چې دی خو بس خطا کولی نشي. خو بیا هم انسان دی که چا خطا کړي نو دا کار ډېر د لوی تباهۍ کار دی او دی به زه دا ګڼم که چېرې دی نن خطا وي او سبا دا کار وشو دې جرګې په ذریعه باندې. اول خو زمونږ خپل کوشش دا دی، زمونږ سیاسي جدوجهد دا دی په دې موجوده وخت کې چې دا خبره مونږ پارلیمنت ته وړو او پارلیمنت کې په دې باندې ډیبیټ وشي. نو مونږ دا ګڼو چې مطلب دا رسنه مونږ کېدای شي دا شی ریورس کو، خپل سیاسي مزاحمت مو کو، خپل سیاسي جدوجهد مو کو، کېدای شي دا خوره مونږ بچ کو. د میرانشاه د نړېدلي ښار تصویر درلیږم، نور درته هېڅ هم د ننګونو د زوال نه وایم. حسن صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې ټیم در لره.
ډیره زیاته مننه. کور دې ودان ډېره خوشاله اوسه. مهرباني. قدرمنو کتونکو دا و حسن ناصر چې د ملي جمهوریت غورځنګ ډېر تکړه او مخکښ کارکون دی څنګه چې مو ویلي. دا به خپرونه زموږ پای ته رسي چېرته چې میخا د واده بریالي اوسئ.